رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤالات وجوابات بدي مباركة سلسلة دا الله رب العزت بتوفيق سرا او داغه پر رحم او کرم سره نن یوسل اتنوی 198 نمبر نشست او دی کی اورنی سوال دا دی ورور دی چې یو کس مرشي نو د کفن دفن خرچه دا به د مال نه کیږي، کم چې د خاص مال له کنه د زامنو د مال نه. جواب د دې مسلې هغه دا خو معلومه ده چې کلم یو کس مړ شي کنه نو یو څو کارونه به کیږي مخکې د دې نه چې میراث تقسیم شي. د میراث د تقسیمېدو نه مخکې دوه درې کارونه دي هغه به لازم کیږي. دا نه چې ډایرکټ سړی راولګي چې مال تقسیموه او څومره یې ګټلي دي او څومره یې نه دي او زما څو رسي او د هغه څو رسي، دا قصې به اول نه کوي. اول یو څو کارونه دي. ټول نه اولنی کار دا دی چې د کفن دفن خرچه پکې وشي د ده په مال کې. دا خو واضحه ده چې ته میراث څنګه تقسیمې، ته مال څنګه خلکو له ورکوې او د ده اگر کفن دفن خرچه پکې نه ده وتې، نو اولنی حق د ده خپل دی. د هغې نه بعد به بیا په ده باندې چې کومې قرضې دي هغه به ادا کېږي. د هغې نه بعد بیا د ده چې کوم وصیت دی هغه به پوره کېږي. بیا به مال تقسیمیږي په وارثانو باندې. او عام چې کومه طریقه خصوصا زمونږ خلک کوي نو خو چې اعلان د مړي شوی نه او بس د میراث خبره شروع شي چې دا به څه کېږي او هغه ټوټه به څوک کلي او دا کور به د چا رسي. لکه پرېږده ټوټې موټې، د دې نه مخکې یو درې کاره دي هغه کول غواړي. اول غم د دې سړي د کفن دفن کول غواړي، بیا د هغې نه بعد په ده باندې د خلکو حقوق چې قرضې دي دغه شان د الله حقوق پې دي هغه ادا کول غواړي. د هغې نه بعد بیا د ده وصیت که ته غواړي نو بیا به راځو میراث. نو د دې نه واضحه شوه چې د ده په دې مال کې اولنی کار به دا کېږي چې د ده کفن دفن به پکې کېږي. خو که چېرته د ده په بچو کې یو کس راولګي او هغه دا کار وکړي او په کار هم داسې ده، نو اوس دوه خبرې کېدی شي. یا خو به دی دا برخه غواړي چې ما مال لګولی ده، یا به نه غواړي. او تعجب مه کوئ چیرې دا به دې څنګه غواړي. دنیا کې ډېر عجیبه عجیبه خلک شته. تاسو ته به قصې معلومې وي، لیدلي به مې وي، ما خو به خپله لیدلي دي اورېدلي مې هم دي. دنیا کې ډېر عجیبه او نیچ او سپک خلک هم شته. نو دلته تعجب مه کوئ چې څنګه به دی دا مال غواړي. چېرې ما پلار کفن دفن کړی ده. ما به خپله یو مسله لیدلې ورونه ورانو په دې باندې چې یو وی چې کله زموږ پلار مړ شو نو په هغه ورځ خرچه ما ډېره کړې او بل ما ډېره کړې، زما هغه به څوک راکړي، بل زما هغه به څوک راکړي. دا شان څه کسان زما خوا ته راغلي وي پلار زمونږ په ځمکه کې ښخ دی، زمونږ په ځمکه کې ځمکه د پلار و، نو اوس هغه قبر مونږ ته را ځای وران کړی دی. سرونه وایي چې دی به له دې ځای نه لرې کوو، څه وایي چې نه دې ځای نه لرې کوو. نو دنیا کې عجیبه عجیبه خلک شته. او بله ته دا ووایم یو سړي باندې دا امتحان نه راغلی ډېرې ګټې ګټې وي، خو چې دا پیسه کله منځته راشي که نه نو دا ډېر خطرناک شی دی. ځکه سوال همیشه دا کوي چې یا الله د امتحان نه مې ساته. دا ګټې ګټې چې سړی ووایي خپل په خپل باندې اچولي او امتحان پې لا نه راغلی نو هغه ټیم کې ده پته لا نه لګي. اوس که ده غوښتنه وکړه نو شریعت کې خو به حلي که نه، غوښتنه کوي نه کوي جدا مسله ده، خو که ویې کړه نو بیا به چې کله میراث تقسیمیږي نو د دا مال به ترې مخکې ورکړی شي.
او لږ ساعت مخکې موږ ووایي چې د مړي په دې مالکي د هغه خپل دا حق دی چې د هغه کفن دفن پې وشي. او که چېرته هغه وایي چې نه ما دا یو احسان کوو یو پلار سره مې ښه کول، نو چې کله دا خبره وکړه چې ما ښه کار کوو احسان مې کوو پلار سره مې ښېګړه کوله، د دې نه بعد بیا دې خبرې ته نشي راواپس کېدی چې زما مال به ماله راکوئ. بعض خلک داسې دی ګرمه کې یو کار وکړي که نه وروسته به مالي حالات لږ سخت شي بیا قصه شروع کړي ما چې پیسې لګولې وي نو تا چې په ټیم لګولې تا خو دا زه عبادت کوم نن ته څنګه وایې چې دا ماله راکړه. نه چې یو پیر دې وایي چې دا ما عبادت کوو دا ما ښېګړه کوله دا ما ښه کار کوو بس بیا به نور وارثان نه تنګوي چې ما چې پکې هلته لګولې او ما چې پکې دلته لګولې وي بعض ما پکې پلار هسپتال ته بولې څوک وایي مور له مې دوایي راوړه نو دومره ډېر لږ څه خو به هم او تا کوو که نه د مور پلار دپاره د هر شي خو به حساب نه کوو چې د ډاکټر هم حساب کوو د کفن هم حساب کوو د لرګي هم حساب کوو د قبر هم حساب کوو خو بیا ډېر بې خونده ژوند د الله دې ترې موږ ساتي. ښه اوس یو سړی داسې هم کېدی شي چې هغه مړ شو د هغه سره هېڅ مال نشته لکه ماشوم مړ شو یو کس داسې چې د هغه روزګار یې نه و غریب و فقیر و مړ شو مور پلار دی غریبانان دي مړه شو نو د دوی د کفن دفن خرچه په هغه چا باندې ده چې په چا باندې د دوی خرچه لازم ده لکه ماشوم د ماشوم خرچه به مور پلار ده مور پلار چې غریبانانی وسې نه وي د هغوی باندې خرچه کول دا په بچو لازم ده لازم ده دې ته غوږ کولو کوي دا ګوره احسان نه دی ښه لکه چې ته سینه ټپې چې زه ښه کوم که دا پوزه په دې خاورو کې ککړه کړي که نه په دې ځمکه یې راکاږي که نه بیا به هم کوې نو دا لازم دي او مه یادوئ دا سپکې خبرې دي چې څوک مور پلار سره ښه وکړي او بیا یادې راځي تا سره یې څومره ښه کړي چې ته یاد کړي نو داسې حالاتو کې بیا خرچه په هغه چا ده د کفن دفن چې په چا باندې د خرچه څه ده هغه لازم دی او ښځه شوه ښځه مړه شوه خپل مال ورسره ډېر دی نو د دې د مال نه دې تیار کړی شي د دې کفن د دې د دفن خرچه هر څه او که چېرته اوس دا غریبی نو د دې خرچه په چا لازم ده په خاوند باندې نو خاوند به بیا دا کار کوي. اوس که چېرته داسې وشي سبیل پرته د فایدې دپاره ذکر کوو یو سړی د هغه مړ شو خپله غریب دی او په چا چې د ده خرچه لازم ده هغه هم غریب دی نو بیا په مسلمانانو باندې دا ذمهواري ده چې د کفن دفن خرچه به کوي. ښه نو جواب د دې ورور واضح شو چې دا به د چا د مال نه کېږي. خو دلته یې ته یو مسله ذکر کړم یعنې موږ مسله چې کومه بیان کړه دې ته وایي تجهیز المیت. تجهیز المیت معنا د کم وخت نه چې د انسان نسا ووته د ښخولو پورې په ده چې کومه خرچه لګي د هغې مسله بیانه شوه د کم وخت نه چې سا ووته د ښخولو پورې نو دې کې دنه د کفن او د کفن نه غیر چاپېره چې څه ته ضرورت او ښخول او هغې کې څه ضرورت دغه غرض او مقصد و نو سړی به چې د دې وضاحت ته څه ضرورت و دې باندې خو موږ پوه شو نه دلته یو بله نقطه ده اهمه هغه دا چې بعض خلک کفن دفن کې دا ماتمونه هم شماري لکه قاریان به راولو هغو به قرآن ختموي نو دې له به دیګ نه پخې دا دیګ به د چا په خرچه پخېږي ښه 3 ورځې به راجمع کېږو ماتم به کېږي کټونه به لګي دیګونه به باندې دا به د چا په خرچه کېږي د دې سره به څه کوو ښه بیا 3 را روانه ده بیا 9 را روانه ده بیا 40 را روانه ده دې خرچه به چا کوو موږ خرچې مرچې ته ضرورت نشته دا څومره اعمال چې ذکر شو دا بدعات او خرافات دي د دې په شریعت کې هېڅ قسمه گنجایش نشته شریعت چېرته دا نه دي ویلي چې ته قاریان راوړه قرآن پسې ختم کړه شریعت دا نه دي ویلي چې 3 9 او 40 شریعت دا نه دي ویلي چې 3 ورځې خاص کوه د دې لپاره کټونه ولګوه او دیګونه باندې کوه واده ترې جوړ کړه دا شریعت نه دی ویلي نو چې شریعت یو کار نه دی ویلی هغه په دغه کې موږ نه دی ذکر کړی موږ شرعي کارونه ذکر کړو چې د دې خرچه په چا ده د
داسې نه چې یو کس وایي چې ښه د خرچې تذکره وشو نو دې کې د دیګونو خرچه هم راغلی، دې کې د ماتمونو هم راغلی، دې کې د قرآن د ختمونو هم راغلی، دې کې د نورو بدعت او خرافات چې زموږ په علاقو کې خلک کوي هغه پکې هم راغلو. نه، ما د هغې تذکره نه ده کړې او زه ولې د هغې د خرچې تذکره کوم او هغه په شریعت کې شتي نه. زه به اوس یو کس ته دا مسله واضح کوم چې کله ته قرآن دپاره خلک راجمع کړي او سپاره ورله ورکړي او دیګ پخې، نو دا پیسې به څوک ورکوي؟ د دې داسې مثال دی که نه، لکه یو سړي د بلډینګ بنیادونه لا نه دي راخېجولي او چت پرې اچوي. نو اوس ما ورته بحث کوو چې دا چت به څنګه ور اچوو یاره؟ دې طرف ته به څنګه یي او دغه طرف ته به څنګه یي؟ هلکه یو کس په لاره تېرېدو هغه وایي اول خو د بنیادونه راوخېجوئ که نه، څه خو اول بنیاد راوخېجوه، بیا به د هغې نه بعد د چت مسله ګورو. ته اول دا مسله ثابته کړه چې دا کار په شریعت کې شتي، نو بیا به یې دې له راشو چې خرچه په چا ده. نو چې په شریعت کې شتي نه، نو د خرچې باز څېړو سله. دغه شان بل ورځ یو کس مانه تپوس وکړو، منځ کې دا خبره ذهن ته راغله، وایي زموږ یو خپل مړ شو، د هغې دپاره د هغوی خپلوانو دا کار وکړو چې 3 ورځې بعض علما او مقررین او واعظینو سره خبره وکړه چې تاسو به راځئ او نصیحتونه به کوئ او خلک راجمع دي او پروګرامونه به کې وشو، بیانونه به کې وشو، دا به جایز یې او که نه. اوس که عام سړي ته دا خبره وکړي چې علم ورسره نه، هغوی څومره ښه کار یې وکړو. ستاسو ذهن ته هم راغلی چې ګوره علما رالو، تقریرونه وکړو، پروګرام یې جوړ کړو. شرعاً دا کار او د دې حکم څه دی، په دې باندې هغه سړی پوهېږي چې هغه د الله علم ورکړی او په دې مسله پوه. د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مړي شوي دي، د صحابه کرامو په زمانه کې خلک مړه شوي دي، خو هغوی چېرته اول خو هغوی دا کارونه نه دي کړي چې په یو ځای کې راجمع شي او د یو څو ورځو لپاره ناست او که بالپره داسې وشو لکه زموږ په ځایونو کې خلک راجمع شي او ته لاسنیوي له ورغلې او تا بغیر د دې نه چې پروګرام یې ښودی شوی دی، تا یو څو منټه خبرې وکړې د الله دپاره، دې کې خو هېڅ حرج نشي، په دې تا ته څوک څه نه وایي، دا خو دې ښه کار وکړو. هسې هم خلک راجمع شوي دي، ناست خو دي، خو موږ د اول نه دا مسله بیانوو چې آیا خلک 3 ورځې راجمع کول د تقریرونو دپاره او د بیانونو دپاره په دې چې مړی شوی دی، د دې خو په شریعت کې څه ثبوت نشته، هېڅ ثبوت د دې په شریعت کې نشته. یو خو ما تاسو ته فرق کوئ په مسله کې، ګوره داسې نه په مسله پوه نه شئ او دروازې نه وځئ نور څه بیا وایه. یو هغه دی چې خلک راجمع شوي دي او یو کس راغی یو 2 نصیحت یې وکړو چې مرګ را روان دی، د الله نه ویرېږي، خو صحیح خو دوی د مخکې نه اتفاق خو نه دی کړی چې موږ به داسې کار کوو. زه د هغه خبره کوم چې مخکې نه داسې اتفاق شوی دی چې داسې چل به کوو. ولې؟ ځکه چې مړی شوی دی، نو دا چا ویلي دي چې د مړي په تعزیت کې به سټیج جوړېږي او په هغې به مولیان کښېني او بیا به تقریرونه وي او بیا به نظمونه وي او بیا به نعتونه وي او بیا به جړاګانې او بیا به د مړي صفتونه وي، ټول غیر شرعي کارونه دي، ټول غیر شرعي کارونه دي. او اکثر چې کوم مولیان او قاریان صاحبان خفه دي نشي، حق ته به حق وایو که هغه هر څوک او د هر چا په باره کې ډېر په دې رد په دې نه کوي، په خپل وطن پته چې دا کار بې دلیل خو د ډېرو دې سره کاروبار روان او دې ته ناسې انتظار کوي چې کله به داسې کېږي او کله به دغه کېږي او کله به داسې کېږي. زه خپل ځاني ته یو خبره وکړم، زه د دې بعضو د لاسه چې د علم او د علماو سپکاوی د دوی د لاسه کېږي، د دوی د لاسه والله زه اکثر به چا خواله ډېر نظم راځم، ځکه چې د خلکو ذهن کې یو نقشه جوړه شوې ده، هغه نقشه باندې بیا مام تلي، یاره دی هم بس هغه ډوډۍ دپاره او جیب ته به زما ګوري او زه به مالدار یم او زه به خان یم او زه به ملک. اکثر به کې بعضو ملګرو ته ښه صفا ووایم لکه چې مالي حیثیت یې برابري، نو هغوی ته ووایم چې ګوره زما ستا سره وروري دوستي د الله د رضا دپاره چېرته ذهن ته دا رانولي چې ګوره تا سره پیسې دي ځکه سره زه رابطه ساتم. کله نه کله شکي شه باسې ځان سره ځم داسې نه ته په زړه کې دا راشي، ځکه چې د بعضو د غلطیانو د لاسه بیا بعض جاهلان ټول خلک بدنام کړي چې دا به ټول داسې د عوامو کې هم داسې کېږي. لکه اوس یو معاشره ده، یو قوم به ووایو، یو ملک به ووایو، یو علاقه به ووایو. یو علاقه کې یو کس تا ولیدو چې ډم دی، دوی دې ولیدو ډمان دي، آیا د دې کس دوو د لاسه موږ داسې ویلی شو چې ټول علاقه ډمان دي؟ یو پکې غل دی، دوه پکې غله دي، 100 پکې غله دي، موږ داسې خو نه شو چې دا قوم ټول غل دی.
دا غلطي ده. ګوره مسلمانانو کې څومره ګناهونه دي، اکثر مسلمانان دروغ وایي، اکثر دروغ وایي. آیا اسلام موږ ته دروغ ښودي؟ یا مسلمانان دي داسې د اولې ورځې نه چې دوی دروغجن دي؟ نه، حکمه د هغه خلکو دی چې څوک دروغ وایي. نو خبره مې دې دپاره کوله چې دا بعض چې په دې باندې رد نه کوي، نو د هغوی په دې باندې څه رواني؟ کاروبار رواني. او بس دقې ته ناسي، الله دې عفو وکړي، او دلته دوا او هلته دوا او دلته دوا. دوا کې څه عیب نشته، خو چې سړی دې د پروت او دې نه کاروبار جوړ کړي. او دا خلک یې عادت کړي، ځکه موږ ته خو ډېر داسې کسان رابطه وکړي، هلته دوا دلته دوا. زه مې وروره هسې به ته دوا کوو، او دوا د مسلمان د هر ځای نه قبلېږي. اوس به دا څه جاښئ چې زه به درځم او ته به راځي، او بیا به ویډیو او بیا به لاسونه اوچتولي، او بیا به تصویرانې، او بیا به کته، او بیا به بره. نو زه به که دوا وی دوا به راته وکړو. دوا د مسلمان چې یو په امریکا کې، او بل په پاکستان کې، او بل په افغانستان کې، او بل په سعودي کې، او یو بل ته دعاګانې کوي، دا قبلېږي. الله یې قبلوي. نو الله زموږ په حال رحم وکړي. ښه، دا یو ورور سوال کړی دی، وي دا سوال که زما نه مخکې هم شوی و، پرې چې ذهن ته مې راځي چې بعض مؤذنین چې کله اذان کوي، نو هغوی د دې اذان نه مخکې اعوذ بالله وایي، بسم الله وایي. او زه به ورسره دا هم زیاته کوم، بعض خلک چې مانځه ته ودرېږي، د مانځه نه مخکې بسم الله وایي. کله چې مانځه ته ودرېږي که نه، بسم الله الرحمن الرحیم وایي، بیا الله اکبر وایي. چې دا به روایي او که نه. اوس عام سړي ته دا مسله ووایه، نو عام سړی به وایي چې دې کې څه دي؟ خیر دی. نو خیر څنګه دی؟ ستا د دماغو فیصله ده چې تو ته خیر وي یا به خیر وي، چې تو ته شر وي یا به شر وي. زموږ سره الحمدلله دین دی، موږ سره قرآن او حدیث دی. صحیح ده، د الله ذکر ډېر اوچت عبادت دی، خو دا ذکر به هم په هغه طریقه کېږي، په کومه طریقه چې موږ ته الله او د الله رسول ښوولی دی. اذان یو ذکر دی، عبادت دی که نه؟ اذان عبادت نه دی؟ نو چې عبادت ته نو بیا څه دلیل په کار دی چې دا به څنګه کېږي، څه به نه کېږي. اوس یو سړی راپاڅي اذان کوي، او اذان نه مخکې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الله اکبر الله اکبر. بل وی هېڅ خبره ده، موږ نه خبره ده، لږ صبر وکړه. اذان عبادت دی که نه دی؟ هغه یو عبادت دی. نو د عبادت دپاره خو دوه شرطونه دي چې دا به د الله دپاره خاص وي، او د پیغمبر په طریقه به وي. ایا د پیغمبر دا طریقه وه چې د اذان نه مخکې به اعوذ بالله بسم الله وي؟ نه. نو چې نه، نو بیا نه. او حدیث کې راځي، رسول صلی الله علیه وسلم من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. چا چې داسې عمل وکړو چې زموږ پې امر نه وي، او په دین کې څه اصل نه وي، داسې عمل یې وکړو، دا عمل مردود دی. دغه شان چې مانځه ته هم ودرېږي، مانځه ته چې ودرېږي، نو د تکبیر نه مخکې بسم الله ویل ګوره نشتي. اوس یو سړی لکه د یو نیم سړي د عادت چې پاسي بسم الله وایي، دا خو د پاسېدو سره وایي چې د الله یاد کو. په دغه ورته موږ څه نه وایو، عامې الله یاد کو، یو کار سړی کوي الله یاد کړي. خو چې کله ته مونځ شروع کوې، نو دا مونځ عبادت دی، د دې نه مخکې صرف د زړه اراده ده چې هغې ته نیت ویلی کېږي. هم په زړه کې، په ژبه نه ده، په زړه کې اراده او نیت، او قبلې ته مخ کول، او الله اکبر ویل، د دې نه مونځ شروع کېږي. نو د مانځه نه مخکې بسم الله ویل دا نشته. ښه، دا یو ورور سوال کړی دی، یو سړی دا طریقه کاری دی چې هغه د هرې میاشتې په اخره کې څه مال هغه ټاکلی دی، او هغه د الله په لار کې ورکوي. دې طریقه ده. خو داسې وخت پرې راغی، بعض میاشتې، یو څو میاشتې په داسې رالي چې مالي حالات یې کمزوري وو. اوس به دې دا کار لازم مخکې پوره کوي او که نه؟ جواب د دې مسلې داسې دی چې د دې دا کار یا خو منښته کېدی شي، او یا عامه صدقه کېدی شي. نو جواب به واضح شي. دا موږ دغه ورور ته وایو چې ته دې تپوس وکړې، یا که ستا سوالي تا ته به خپله پته وي چې دا منښته ده که دا عامه صدقه ده، ځکه چې هر صورت کې جواب بدل دی. که چېرته دا منښته یو منښته دې ته وایي چې یو سړی په ځان باندې د الله دپاره یو عبادت لازم کړي،
چې په ما لازم دي زه به د الله دپاره په میاشت کې 3 ورځې روژې نیسم، په ما لازم دي چې زه به د الله دپاره د پلانې څاروی حلالوم، په ما لازم دي چې زه به د الله دپاره هر میاشت په آخره کې 200 روپۍ ورکو. دا اوس دې ته منښت ته وایي، یعنی شریعت په تا دا عبادت نه دی لازم کړی، خو تا په ځان باندې لازم کو. حکم د دې څه دی؟ دا به پوره کې که چېرته دا عبادت وي، لازم به پوره کې، او که چېرته دې کې د الله نافرماني بیا به نه کې. ښه اوس صحیح شو، یو سړی وایي زه خو په دې پوه شوم چې دا به پوره کې، خو چې یو سړي اوس نه رسېده پوره کول، لکه دا یو نیم په ګرمه کې موږ هغه عبادات کوم ځای ته ورسول کوم چې به موږ باندې الله لازم کړي چې لا زیات په ځان باندې نور لازم وو. راشه زموږ د هغه عباداتو حال وګوره کوم چې الله به موږ لازم کړي دي. اوس الله به موږ باندې 5 منځونه په ورځ او شپه کې لازم کړي دي، دی به اوده پروت وي، یا به کور کې کوي، یا به کوي خو څه په ګډوډ حال کې به کوي. دی پکې لا زیاتي دا وایي چې په ما د الله دپاره دا شو چې زه به هره شپه د الله دپاره 100 رکعته لمونځ کوم. نو ته خو اول دا نور سرته ورسوه، ته دا 5 منځونه خو اول سرته ورسوه، بیا به درځي کور. نو یو نیم سړی ګرمه کې خبره وکړي. موږ نه دا سوال ډېر کېږي، بعض پکې لا داسې ووایي، ما ته سوال راغلی چې که چېرته دا کار داسې وشو نو زه به د الله دپاره هر ورځ روژه نیسم. هر ورځ روژې ته کله نیولی شي؟ یا زه به هره میاشت د الله دپاره 50,000 روپۍ ورکوم، 10,000 روپۍ ورکوم. بیا وروسته وایي یاره طاقت مې نه رسي. نو چې کله منښته کوئ، یو خو دغه مکروهه منښته ده. مکروهه دا ده چې وایي چې که الله داسې وکړو زه به داسې وکړم، ځکه دې کې یو قسمه شرط تړي. د الله دپاره ته یو عمل کوي نو بیا به کې دا شرطونه تړي چې که بچی راکړو، که مزدوري راکړه، که داسې وکړو، که دغه وکړو. بل هغه منښته ده چې داسې پکې نه وي که الله داسې وکړو، خو بس داسې وایي چې د الله دپاره دا کار به زه کوم. نو موږ وایي سر ته به یې رسوي، او سر ته یې نشم رسولی. نو الحمدلله حل حدیث کې شتي، صحیح مسلم کې حدیث دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي کفارة النذر کفارة الیمین. کفاره د منښتې هغه کفاره د قسم ده، چې څوک یې نشي پوره کولی هغه به د قسم کفاره ورکړي. یو سړی وایي زه به هره میاشت د الله دپاره دومره پیسې ورکوم، بیا یې داسې حالات به رالو، صحیح د هغه وخت کې د مالي حالات ښه، خو بیا به داسې حالات رالو چې هغه دی نشي ورکولی، نو څه به کوي؟ قسم کفاره به ورکړي او منښت یې ختمه شو. ها او که چېرته دې ورور دا وایي چې نه ما خو د منښتې څه خبره نه ده کړې، خو بس زه هسې د الله دپاره د هره میاشت ورکوم، نو بیا خو هېڅ خبره نه ده. د خپل ځان مشر دی، دلته د خپل ځان مشر دی، معنی دا چې د خپله خبره دی ښه پوهېږي چې کله ورسره پیسې یې ورکوي دی، چې کله ورسره نه یې نه دی ورکوي. ځکه چې دا خو دی وایي چې عامه صدقه ده، ما څه منښته نه ده کړې. والله اعلم. ښه دی ورو سوال کړی دی چې د مخکې ورځو کې د ویتر د مانځه مسله بیانه شوه په بعضو درسونو کې، او هغه دا چې د ویترو قضا به څنګه راوړي، او چې یو سړی ویتر وکړي او ویده شي او بیا راپاسي د شپې او نور مونځ کول غواړي. نو دغه مسله باندې زه ډېر پوهه نه شوم، که دا راته مختصر ووایه. اول دا مسله یاده کوي د ویترو قضا. که تاسو ته یاد وي ما تقریبا میاشت مخکې تفصیلي په دې باندې خبره کړې وه، عمدة الاحکام په درسونو کې د ډېر تفصیل دپاره هغه اورېدی شي. اول دا مسله یاده کړي چې د ویترو قضا د هغه چا دپاره ده چې هغه معذور وي. معذور څه مطلب دی؟ چې عذر ورته وي. غیر معذوره انسان چې ویتر پرېږدي د ده دپاره قضا راوړی نشته. لکه یو سړی قصدن عمدن ویتر پرېږدي، دی به یې څه شي قضا راوړي؟ قضا خو د هغه چا دپاره وي چې هغه د عبادت کوو، خو څه خبره وله مخې ته راغله د هغې د لاسه ترې پاتې شو. ګوره حدیث کې دا راځي، 2 قسمه حدیثونه دي. یو کې هغه دي چې رسول وسلم وایي چې د ویترو قضا نشته، بل قسم حدیثونه به یې کې دا دي چې د ویترو قضا شتي. یو سړی چې دا حدیثونه وګوري هغه به وایي چې یاره دا خو یو بل سره ټکراو نه خوري. یو ځای کې پیغمبر وایي د ویترو قضا نشته، بل ځای کې وایي د ویترو قضا شته. چې کله علم ورسره نه وي نو اکثر د هغه نه منکر حدیث جوړ شي، لکه زموږ په ملک کې چې یو څو دانې پیدا شوي دي، هلته د سره پخپله علم نشته. په کومو حدیثونو کې چې رسول صلی الله علیه وسلم ویلي چې د ویترو قضا نشته، دا د هغه چا دپاره دی چې چا سره عذر نه وي.
او کومو حدیثونو کې چې ویلي دي چې د ویترو قضا شتي ده د هغه چا دپاره چې هغه معذوره دی. ګوره حدیث کې راځي، امام ابن حبان راوړی، من ادرک الصبح ولم یوتر فلا وتر له. په چا باندې چې سحر راوختو او د ویتر نه یې کړي نو د ده ویتر نه کېږي. او د چا مبارک چې قصدن عمدن یې پرېښودي دي، سحر راوختو د لا ویتر نه دي کړي، دغه شان ډډه یې لګولې ده، ښه بېغمه ناست دی. اوس دې هم راغی تپوس کوي زما د ویترو قضا شتي؟ نو جواب نه کېږي. ها بل طرف ته حدیثونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي من نام عن وتره او نسيه فليصليه اذا ذكر. امام ابو داود دا حدیث راوړی، صحیح حدیث، چې څوک د خپل وترو نه اوده پاتې شو یا تیر شو نو چې کله ورته رایاد شو ولیکي. اوده پاتې شوی دی خو معذوره دی، که هیر شو تی معذوره دی. دا قسم حدیثونه د هغه چا دپاره چې هغه سره عذر دی. هغه مخکینی چې کوم ما حدیث ذکر کو هغه د هغه چا دپاره چې عذر ورسره نشته. نو د دې نه مخکې چې ته د الله په خبرو یا د رسول صلی الله په خبرو باندې یو حکم لګوې که نه او د هغې مباره کې یو فیصله کوې نو د هغې نه مخکې لوی علم پکار دی، جوهر علم. دا داسې نه چې تا کتاب دوه مطالعه کړي د اردو یا د پارسۍ یا د پښتو دوه درې کتابه دې کتلي دي او راغلی او ځان یې د ګډ مفتي جوړ کړی، نن سبا خو موبایل مخې ته کېده شروع که چې څه وې پخوا به دی د سکرین ته رسېدم یو غټ کار و، که هغه دنیوي مسله و که هغه دیني وه. اوس خو ځان ته موبایل کمره کې کېده بره ورته چې څه لیکې ویډیو باندې عنوان هغه ورته ولیکه او شروع وکړه. او زموږ پښتانه ګورې دومره جوور هم نه ځي، مه خفه کېږه، پښتنو کې چلېږي. کېدای شي نور قومونه دې تحقیق وکړي، تپوس وکړي چې دا څوک دی، دا د کوم ځای دی، دی څه بیانوي، دی پوهه دی په دین کې، آیا دی ډاکټر دی، آیا دی انجینیر دی، آیا دی استاذ دی. خو پښتنو کې غم مه کوه، چلېږي پښتنو کې چلېږي، خو د پښتنو د خواهشاتو مطابق خبرې کوه یا ورسره څه بېهوده حرکات یا خوا دېخوا کوه، ویډیوګانې به دې چلېږي، هېڅوک تپوس نه کوي. او صرف داسې مسله بیانوه چې د خلکو د خواهشاتو مطابق. لکه اوس یو سړی راښکاره شو ویډیو وکړه، مسافر روڼه مسافر لپاره دا مسافر، دې ته څوک نه ګوري یا څوک دی څوک نه دی، خو دا به لازم خلک خوښوي. ولې د مسافرو خبره یې پکې وکړه. بس پښتانه دي سي او پښتانه بس موږ په پښتنو مین او موږ پښتنو. اوس پښتانه دې ته نه ګوري چې دا سړی وایي څه، د مقصد څه دی او دا څوک دی، نه خو ورته ویډیو کې پښتانه یاد کړو، بیا موږ په ځان پوهېږو. او چې له دې سره ته څوک وایي چې پښتون هغه قوم دی چې د دوی کور د ټوپک نه خالي نه وي او دوی چې دشمني شروع کړي نو ټول خاندان تباه کوي، او بل ورته راشي هغه خوشحالېږي. څه شي به منې، د یو کس سره دشمني د ټول خاندان تباه کوي ته ورته پښتون به منې. دی ستا صفت نه کوي، دی تا پورې خاندي خو ته پرې نه پوهېږي. بیدار شئ، هوښیار شئ، سوچ کوئ خبرې ته چې دا مخامخ سړی څوک دی، دی څه بیانوي او په څه مقصد یې بیانوي، او آیا دی د دې لایق دی چې دی دې په یو داسې منصب باندې کښېني او موږ ته دې خبرې وکړي. لکه زه اوس تاسو ټول ما ته ډېر قدرمن یې او زما د زړه سرونه یې والله، او تاسو سره چې دلته کښېنم نو د الله دپاره مې تاسو سره محبت دی. خو که زه اوس تاسو کې یو کس راولم او دلته یې کښېنم چې نن د سوالاتو جوابات ته ورکړه، دا به صحیح کار کوم که غلط کار به؟ دلته ورته هم غلط نه وایي، صحیح کار به کوم که غلط به کوم. نو چې کله دقه سړی په موبایل باندې کښېني او بیا ګډې وډې وایي، بیا ورته ولې موږ غلط نه وایو؟ په جومات کې ناسته ورته موږ څه وایو؟ غلطه. نه 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 نه، الله دې نه کړي چې په دې ممبر باندې داسې سړی کښېني چې هغه جاهل. خو صحیح شو، دا جومات ته منبر دی،
زمونږ ته پام دی خو چې کله یو سړی په موبایل لګیا یو بیا هرې ګډې وډې وي موږ به ګورو موږ به ګورو دا څومره چې پښتنو کې دا ګډې وډې نشر کېږي که نه کاغه ډمتوب دی کاغه فحاشي ده کاغه دروغ دي کاغه دوکې دي کاغه د دین په نوم باندې تجارت دی کاغه په دین کې غلط کارونه دي بدعات دي هغه د دې د لاسه چې بس موږ تحقیق نه کوو موږ صرف پراتې ویډیوګانو ته وبیا چې بېروزګاري عامه شي بیا خو بل څه کار نه وي او دغه موبایل مخې ته نیولی نظرونه تباه شو عقل دماغ ورسره کمزوری شي منځونه زموږ نه لاړو عبادات زموږ نه ختم شو پیسې رانه ولګېدې عزتونه الله اکبر عزتونه چې کوم تار تار شو د بازو که نه نو حیران بشي ورته او شکر د الله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك چې د دې کارونه یې ساتلي سپکې ویډیوګانې او ویډیوګانو ویډیو جوړه کوي سره سندرې او زه دا دی او زه هغه دی او هغه پلانې دی او هغه دا دی او په دروغو مسلمانان خندوه او یا مسلمانان یروه یا مسلمانانو کې فحاشي خوروه الحمدلله چې الله دې نه ساتلي او الله د مرګه پورې موږ د دې نه وساتي او الله رب العزت دې په موږ پردې راواچوي او کم خلک چې په دغه لار روان دي رب العالمین دې ورته هدایت وکړي نو خبره ما دا کوله چې مسله د علم ده مسله د څه ده هغه د علم ده دا نه چې په ټیک ټاک باندې مشهور دی یا په فیسبوک مشهور دی او یا په کولې مزدار یا ښودی دی یا د بریتو سوکي اوږدي دي په دې کار نه کېږي کار به څه کېږي په علم کېږي که د بریتو په سوکو اوږدولو کار کېدی هر یو به موټر موټر پرېښودی او تیل به له روزانه مونږ د بادام ورکول چې پته ولګي یا د شړشمو تیل چې ښه تېره شي یو طرف ته رسول سلم وی ویتر قضا شتي بل طرف ته وی نشتي دوی دا څنګه صبر وکړه ته د علماو سره کښېنه ته به پوه کړي چې دا څنګه هغه داسې چې د چا وزري د لپاره د ویترو قضا شتي چې د چا وزر نه وي ویترو قضا نشته ها اوس دا مسله ورسره یاده کړو چې د چا نه ویتر پاتې شو او دی بیا سبا کوي نو څه چل به کوي موږ دا مسله ذکر کړې جفت به کوي ځکه ویتر خو طاق دي که نه درې دي نو دی به څو کوي څلور پنځه کوي نو شپږ اووه کوي نه اته نهه کوي لس داسې او دلیل په دې باندې صحیح مسلم حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم بارک عایشه رضی الله عنها وایي چې کله به د رسول صلی الله علیه وسلم نه د شپې لمونځ پاتې شو ګوره عذر ته ګوره من وجع چېرته به بیمارو او غیره یا د دې نه علاوه بل څه عذر به و صلى من النهار 12 ركعه نو د ورځې به 12 رکعته لمونځ کوو 12 ولې کوو د شپې به 11 کوو ورسره دا مسله یاده کړئ دا رور چې وایي چې یو سړی راپاڅېدو ویتر یې وکړو لکه د بعضو خلکو د عادت دی چې هغوی ویتر وختي کوي اوده شو راپاڅېدو اوس اراده یې ده چې د شپې یو 2 رکعته 4 رکعته نور وکړم هلته حدیث اورېدلی دی چې د شپې اخرنی لمونځ څه وګرځوئ ویتر وګرځوئ دې ته نقد الویتر وایي دې مسله کې د علماو اختلاف دی خو زه به درته هغه ذکر کړم هغه قول چې دلیل په اعتبار سره مضبوط دی او هغه دا چې کوم علما چې دا وایي وایي تا ویتر وکړو اوده شوې او راپاڅېدې نو یو رکعت بل وکړه ولې وکړه یو چې هغه ویتر مات شي نو هلته تا 3 کړي دا دې ورسره یو شو نو څو شو 4 شو یو دې کړی دا ورسره یو شو نو 2 شو دا خبره کمزورې دلیل په اعتبار سره یو خو د رسول وسلم نه ثابته دویمه دې کې څه دي ګوره حدیث کې راځي چې لا ویتران فی لیله امام ابو داود راوړی په یو شپه کې 2 ویتر نه کېږي نو دی اول ویتر کړي دي بیا به اوس په اخره کې ویتر کوي نو څو ویتر یې وکړو 2 بلکې زه هم 3 څو ویتر یې وکړو 3 اولی ویتر کړي 3 رکعته بیا یو رکعت وکړو دا هم ویتر دی بیا چې کله لمونځ ختم کړو بیا یې ویتر وکړو نو څو راجمع کړو 3 بله مسله دا ده څنګه دا یو رکعت د هغې سره یو ځای کېږي او په منځ کې خوب راغلی دی او د ده پکې اودس مات شوی دی او ده پکې ډوډۍ خوړلې ده او ده پکې خبرې کړي دي څنګه دا یو رکعت بیا د هغې سره یو ځای کېږي نو طریقه دا ده چې کله ته ویتر وکړې وختي
اوده شوې او راپاسېدې او مانځه ته دې زړه کېږي نو ویې کا بس مونځ وکړه خو ویتر تا کړي دي ویتر هغه یو پورې چې تا کړي دي هغه ویتر هغه وشو په دې باندې دلیل ما تاسو ته هغه درسونو کې هم ذکر کړی صحیح مسلم کې حدیث دی عائشه رضی الله عنها د رسول الله وسلم د ویترو طریقه ذکر کوي چې ویتر به وکړو ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم نو د ویترو نه بعد به 2 رکعاته په ناسته کول دا 2 رکعاته کله وکړو د ویترو نه بعد دلیل دی په دې باندې چې د ویترو نه بعد مونځ کیږي روا دی نو چې ته د شپې راپاسې او مونځ د ویترو دې کړی نو څه به کې بس د شپې مونځ وکړي 4 رکعاته کې 2 رکعاته کې 8 رکعاته کې لس کې هېڅ خبره بیا ویترو کولو ته ضرورت نشته والله اعلم د ورو سوال کړی دی وي استخاري د مونځ بار بار کول پکار دي کنه یو پیر کافي دی څو پیرې موږ دا مسله ذکر کړې ده استخاري مونځ د خو شریعت کې ثابت دی چې کله ته یو کار کوې او د هغې په باره کې مترددي چې وی کوم او که وی نه کوم وی کوم او که وی نه کوم نو یې دپاره استخاره دا یو قسمه د الله سره مشوره ده او الله په دې کار کې بیا برکت ډېر ورچي او د انسان ته داسې یو لار وښیي چې دی په هغه طرف روان شي شریعت خو دا نه دي ویلي چې ته بار بار کوه لکه رسول وسلم دا نه دي ویلي چې د یو کار دپاره 10 پیرې وکړه 15 پیرې وکړه 20 هغه داسې عادت نه دی ښولی خو که څوک یې بار بار کوي او زړه یې نه مطمئن کېږي نو دې کې څه حرج نشته ځکه چې شریعت دې دپاره څه عادت نه دی ټاکلی بعض ملګري هغه داسې چې یو پیر استخاره وکړي او زړه بیا هم څه نتیجې ته ونه رسي نو دې د مسلې نه نه خبر بس بیا دغه شان ګرځي راګرځي چې اوس څه وکړم خیر دی بیا وکړه استخاره بیا استخاره وکړه بیا استخاره وکړو الله رب العزت ورته یو لار کولا وکړي او که پوره مونځ نه کې که د استخارې دا دعا ته څو پیرې ووایي لکه استخارې دعا چې کله ته مونځ ختم کړي څو پیرې ده یو پیر یو سړي 2 رکعاته مونځ وکړو د استخارې دعا یې 3 پیرې وغوښته نو هم څه حرج نشته صحیح مسلم کې حدیث دی د رسول وسلم مبارک راځي کان اذا دعا کرره 3 رسول وسلم چې به دعا وغوښته 3 پیرې به یې غوښته نو که یو سړی په مانځه پسې استخارې د دعا څو پیرې ووایي 3 پیرې 2 پیرې د دې نه زیاته ووایي نو انشاءالله دې کې به څه حرج نه وي والله اعلم د یو روز سوال کړی دی وایي موږ 3 ملګري وو او موږ په شریکه تجارت شروع کړی یو هغه دی چې هغه مال به لګوي یو به مال لګوي دویم به بیا دا کم سامان او څه راوړه چې دي او څه اخیسته دي د دې ذمهواري دا ده دریم به بیا دا په بازار کې خرڅوي دې له به ګراک ګوري او په دې طریقې سره زمونږ کار روانو خو یو کس موږ سره دوکه وکړه او هغې کې ډېر لوی تاوان شو نو سوال اوس دا دی چې دا تاوان په موږ ټولو باندې شریک دی که نه دا د هغه چا تاوان دی چا چې مال لګولی دی چې تاسو به څه جواب ورکوئ چې صاحب ناشنا خبرې خو پکې واورو که دغه داسې فیصلې اکثر خفه کېږئ مه داسې فیصلې اکثر ما لیدلي دي چې خلکو کړي دي په بیټکونو په مجالسو کې او هغه د شریعت خلاف وي خو بس په دې چې مشران ناست سپینګیري ناست نو که سپینګیري هم دي موږ ته قدرمند دي مشران موږ ته قدرمند دي خو چې کله یو خبره د شریعت خلاف وي هغه د شریعت خلاف ده دا خو شریکو نو چې شریکو نو تاوان یو شی دا ستاسو جواب و جواب د دې مسلې واوره واضح خو د سوال نه دا دی چې دوی یو عقد کړی و درې واړو
چې تجارت په شریکه کو، اولنی به مال لګی، دویم به سامان اخلي، دریم به د سامان بیا خرڅوي. او دې ته په اسلام کې مضاربه ویل کېږي، او بعض فقها دې ته قراض وایي، قراض او بعض ورته مضاربه وایي. نومونه یې که بدل هم شي خو حکم یې یو دی. خو اوس سړی چې مضاربه څه ته وایي؟ مضاربه دې ته وایي هغه ګډون ته وایي، هغه تجارت ته ویلی کېږي چې هغه په شریکه کېږي. یو به رأس المال ورکوي، یعنې پیسې به ورکوي، او دا باقي چې کم دي هغوی به کار کوي. نو یو مال ولګو، نورو څه ولګول؟ نورو هېڅ هم ونه لګول، بدني ولګو، وخې ولګو. دې ته مضاربه وایي. ښه، مضاربه کې بیا دا مسئله که نه، مضاربه کې دی چې کله دې کې دوه خبرې، یو خو ګټه محدود نه وي چې دا به 2000 ریالۍ، دا به 3000 ریالۍ، دا به 1500. نه، ګټه دې کې پرسنټیج وي، نسبه وي. لکه ما او تا شریک شو، تا مال ولګو او ما وخت او بدن ولګو. ښه، نو چې ګټه راله مال به پکې څو راکې؟ وایي تاله به پکې 15% درکوو. ولې به یې داسې مقرره؟ ځکه چې د ګټې څه پته لګي. زه اوس ته یو کس سره عقد وکړي چې زه به تا له 2000 درکوم. ګوره شریعت چې سم حرام کړي زموږ د فایدې دپاره. تا یو سړي سره لیکلي وکړو چې 2000 ریاله دا به ته هره میاشت شریک، او 2000 یې ونه ګټلي، بیا تاوان ونه شو؟ او 2000 ریاله دې ورسره لیکلي دي او 1000 یې وګټلي، ډېرې لږې نه دي که نه ډېرې دي؟ لږې دي. نو دلته ورته پرسنټیج کوي چې دا 25%. اوس دا 25% که تا د میاشتې 1 لاک ریال ګټلي دي، او که تا 10,000 او که تا 100 روپۍ ګټلي دي، دته پکې 25% میلاویږي. نو هېڅ چاته تاوان او نه په چا ظلم او زیاتی وشو. دا د شریعت ښایست دی. دویمه مسله په مضاربه کې دی چې دې کې تاوان وشو که نه، نو د مال والا مال لاړ، او چا چې بدن او وخت ورکړی دی، د ده دغه بدن لګېده، د ده د محنت او د ده د وخت لاړ، تاوان ونه شو. نو دلته اکثر وي دا تاوان به صحیح تقسیمي. څنګه تقسیموې ته؟ که موږ داسې ووایو چې یو دی احمد، بل دی خالد، بل دی محمد. خالد مال لګولی، احمد محمد غریبانو منډې والي، خوله دې تلې ده، یو ځي ته او بل ځي ته او کته او بر او تاوان شو. هغه پیسې چې خالد لګولي دي چې هغه 1 لاک مثال کې دي یا 15,000 دي، هغه دوی راواغېستې 15,000 به ورکوئ. نو دې دوی سره زیاتې ونه شو، هغوی چې دا وخت ورکړه او بدن یې لګولي هغه هم تاوان شو، پیسې به هم راغلې که نه. نو چې په مضاربه کې تاوان راشي، د پیسو تاوان به په چا وي؟ چا چې پیسې ورکړي. نو دا نور بچایان دي، مزې دي، وخت لاړ، ځان یې ستړی کړی دی. کیدای شي د په دې تجارت کې منډې والي. موږ ته خو دا پیسې ډېر غټ شی ښکاري که نه، خو اوس یو سړی دی پوره میاشت یې منډې ووالي، سهار پاسې غریب او د شپې راځي، او د میاشت په اخره کې دته وویلی شو چې ستا هېڅ ونویشتي. د تاوان نه شو؟ موږ صرف د پیسو دې طرف ته ګورو چې دا غریب تاوان وشو، د هغه غریب خو تاوان وشو، خو د دې غریب هم پېښه بنیاد ووتو. نو چې ته بیا دا پیسې راوالې او په دوی تقسیم کې، نو په ده دې تاوان ښه زیات کو که نه. اوس هم په هغه جواب ولاړې که بدل به یې کوي؟ دا طریقه د هغه تجارت ته، دې باندې به هر تجارت نه قیاس کوي چې هغې ته مضاربه وایي چې مال یو لګولی او نورو بدن او وخت ورکړی. که مال د دوی شریکي، مال دوی لګولی دی، نو بیا په هغې کې تاوان د مال هم شریکي، هغې تاوان د مال هغه هم بیا شریکي. والله اعلم. دا ورور سوال کړی دی، وی ما باندې د قسم کفاره ده،
لسو مسکینانو له خوراک ورکوم سوال دا دی چې د لس مسکینان په یو کور کې نو د یو کور له ورکولی شو دویمه ده او که دا خوراک زه قسمه قسم ورکم لکه 2 کیلو اوړه 2 کیلو وریجې یو 100 لیټره پی یا غوړي نو داسې ګډوډ کولی شم او که نه جواب دا یاد کوي قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې چې د قسم کفاره هغه کې لسو مسکینانو د خوراک ذکر دی لس غریبانانو له خوراک ورکول غواړي د یو ټیم که دا په یو کور کې او که دا جدا جدا وي ناول خو دا مسله حل شوه چې د یو کور له ورکولی شي دویم ورکوي به خوراک پیسې به نه ورکوي ځکه چې الله اطعام ذکر کړی دی فکفارته اطعام 10 مساکین الله یو خوراک به ورکوي او ما ته د الله نه نشو مخکې کېدی چې موږ نه پیسې به ورکو پیسو ضرورت ډېر دی نه خوراک به ورکوي دا خوراک ته بدلولی را بدلولی شي خو شرط پکې دا دی ګوره شرط دا دی چې دا هغه خوراکي چې د دې وخت د خلکو قوتي او هغوی په دې باندې ژوند تېروي لکه ته راولګېدې څه دې غنم ورکړو څه دې جوار ورکړو وریجې دې ورکړې نو دا رزق دی که نه داسې رزق چې د هغه وخت خلک په دغې باندې د هغوی ژوند روان دی ته قوت ویلی کېږي نو که ته دا بدل را بدل کې څه خبره نه ده یو له دې وریجې ورکړې بل له دې غنم ورکړو بل له دې وربشې ورکړې بل له دې جوار ورکړو او په دې طریقې سره هېڅ حرج نشته لکه ګوره لسو مسکینانو له جوړه جامه اخیسته پکې هم شتي که نه یو له ته جوړه راواغسته کاټن جوړه بل له دې جوړه راواغسته بل قسم دا به کېږي که نه به کېږي کېږي هېڅ خبره نه نو چې هغه څنګه کېږي ته دا هم کېږي خو یو دوو خبرو تنبیه ورکوم ضرور پکې منځ کې او 2 لیټره پی نو دلته دا خبره یاده کوي چې پی خو هغه څه نه دی چې هغه د یو علاقې والا رزق ګڼلی کېږي او د دوی ژوند ټول په دې روان دي نو ځکه پی که څوک ورسره زیاتي ورکوي هغه جدا خبره ده خو دې باندې دی داسې نشي ویلی چې ما قوت یا خوراک ورکو دغه علاقې د خلکو یا د هغه وخت سره چې کم مناسب دی صرف په 2 حالاتو کې او سوال همیشه دا کوي الله نه چې الله موږ ته علم نصیب کړي چې علم د سره یې که نه هر څه به ته واضح موږ پی مه ورکوه یعنې مه ورکوه مطلب دا نه شمارلی کېږي الا ده که زیاتي ورکوې څه خبره نه خو 2 حالاتو کې چې ته ورکې صحیح د ستا کفاره ادا شو هغه 2 حالات څه دي یو چې ته یو بانډه کې ورکې او هغه بانډې والا یا بانډو والا خلک ټول په پیو ژوند تېروي داسې علاقې شته که نشته سهار ماښام د هغوی خوراک ساعت هغه څه دی هغه پی دي بس دکه څاروي ورسره یي او د هغوی نه پی او دکه د دوی هر څه دي لکه ته دوی له پی ورکې دا کفاره څه ده صحیح ده دویم یو بل حال هم کېدی شي یو کور دی چې هغه غریبانان دي تا تپوس وکړو چې دې کور کې څو غریبانان دي 10 دي خو په دې 10 کې 2 ماشومانان دي 2 کالونه لاندې د هغو پی څکي دوی له پی پکې ورکولی شي ولې دقه د هغوی خوراک ته ژوند پرې روان دی خو چې ته اوس غټ پټ سړي له صرف چې دی 1 لیټر پی دې رااګستې په پی باندې به سړی څه وکړي صحیح دی یو ګیلاس دی سړی کله ناکله اوس هم په مخ یې نه سکو منګه دا هم نه چې په مخ یې سکو چېرته کله را کله بعضو خو لا دلته بلکل پرېښودي دا چیم و سور سکوي دا معدې له ښي نو پی چېرته کله ناکله سړی وسکي داسې ضرورت ورته نه دی چې د دې نه بغیر به اوس دې وریجې شوې په مکله کې خوراک کېږي غنم شو جوار شو اوړه شو او داسې پسې بیا ځه نو په مسله پوه شوې که نه حده پکې د غوړو ذکر هم کړی چې غوړي نه غوړي کفاري په خوراک کې نه شمارلی کېږي غوړي مستقل ځان له رزق او خوراک دی نو غوړي د څه دپاره وي چې خوراک پې تیار کړي زه اوس راولګم یو غریب لی چې دی 100 لیټره
غوړي ورکم، نه وریجې شتي، نه غوښه شتي، نه اوړه شتي، هېڅوک نشي. دی به دې څه کوي؟ هېڅوک نشي کولی. که د خوراک سره غریب له ما خوراک کړو، قسم کفارې خوراک ته تا ورکو، هغې سره دې ولږ غوړي مو ورکړو چې دوی پې ځان له دا شی پوخ کړي، دا خو دې ښه کار وکړو، الله به درله اجر ډېر درکړي. خو دا په هغې کې شمارم، دا په هغې کې شمارم. پتون چې ورسېدی بیا که نه. آخرنی سوال هغه دا دی چې یو زنانه تپوس کوي، وي چې د یو زنانه ویښته ډېر لنډ دي، نو دا په عمره کې څنګه دا ویښته واړه کوي؟ اول خو دا مسله یاد ساتل پکار دي چې که چېرته ښځه د سر ویښته واړه کول غواړي، کمول یې غواړي، نو دا جایز دي، خو د لپاره شرطونه دي. یو شرط دا دی چې دومره به یې نه کموي چې د سړو په شان شي، ځکه چې حدیث کې لعنت راغلی دی په دغه ښځو چې هغوی د سړو پېښې کوي. دویم شرط دا دی چې دا به د فاسقانو، فاجرانو، ډمانو سره ځان نه یو شان کوي، چې نه دا د هغوی سټایل دی او دا د هغوی طریقه ده. نو که چېرته دا پکې نه وي او دا د خپل ویښته واړه کوي، نو دې کې څه حرج نشته، خو دومره به یې نه کموي چې څه ترې جوړ شي، سړی ترې جوړ شي. او نه به سړي په ویښتو کې داسې چلونه کوي چې ښځې ښکاري. سړي هم ویښته ګټولی شي، خو د هغې خپله طریقه ده، حدود دي، دا د هغې د بیان ځای نه دی. خو ویښته که واړه مې بعض پکې داسې سټایل کوي لکه د ښځو. یو څو ځایونو کې ما څه کسان ولیدو هغوی به د سر کې هغه پټه ایښودي. موږ خو چې څومره لیدلي زنانو به پخوا دا پټې ډېرې استعمالولې، اوس یې زنانه هم ډېرې نه استعمالوي. موږ چې واړه وو په هغه وخت کې ما ته یاد دي، دا به د جنکو دوکانونو کې به ډېرې خرڅېدې، جنکو به دا پټې داسې داسې کې ایښودي چې دا ویښته یې مخې ته نه راځي. ذهن ته به راغله پټه که نه چې کومه وي. اوس څه ایښودي؟ هغه شی چې ته مستودو کې پروت و، بیا دې بعضو هلکانو راویستي دي. اوس هلک په ویښتو کې پټه ایښودي دی. زه په دې پوه نه شوم چې اوس دا د جنکو دا سټایلونه ولیدي، بعضو نام نهاد به ورسره بعض نام نهاد هلکانو شروع کړي دي. که جنکۍ پټې ږدي، که جنکۍ شونډې اړی راړی، که جنکۍ ناز او ادا کوي، خو زه هغه الله پیدا کړي دي چې دا پورې خوند کوي. او اکثر یې خاوند ته کوي، خاوند ته پې ځان دروند کي، خاوند ته پې ځان نږدې کي، د خاوند زړه پې ځان ته راواړي، نو دا یار د چا زړه ځان ته راړي. اوس که داسې چې ښځې راته ویلي دي چې ته دا پټې مټې لګوه، په دې ته زما خوښ یې. دا به عجیبه ښځه چې سړي ته وایي چې ته د ښځو حرکت کوو چې ته زما خوښ شي. نو سړي له هم نه دي جایز چې دی په ویښتو کې هغه څه وکړي چې هغه د چا طریقه ده، هغه د ښځو ده. او ښځو له نه دي جایز چې ویښته دومره واړه کړي چې هغه د سړو د ویښتو په شان شي. اوس د دې زنانې ویښته واړه دي، دا به دې څنګه لرې کوي؟ نو په عمره کې څه دومره ویښته لرې کول خو نه دي د نارینو هغه په شان. لکه یو کس غریب خپله نیا راوستې وه حج له، سر یې وله کټه کړی، نو خبر د مسلې. عمره کې حج کې خو داسې دی چې سړو دې په شان ماشین به پې وایي، یا به په قینچي ټول ویښته وایي، یا بلیډ نه. یو د عبدالله بن عمر نه ثابت دی یو اثر کې، هغه وایي د دې ګوتې د سر په اندازه انموله ده، دا اولنی بند چې ده. او بعض علماو خو لا دا ویلي دي، وایي دا تحدید هم رسول الله وسلم نه دی کړی چې د ګوتې سر په اندازه، دا خو د یو صحابي یو فتوا ده. خو که څوک یې د دې نه کم کي نو هم څه حرج پکې نشته. نو مقصد څه دی؟ ویښته لرې کول دي د ټولو ویښتو نه. نو د زنانو د ټولو د سر د ټولو ویښتو نه ویښته اخیستا ثاني چې هغه ونیوی شي، او بیا چې اخري کمیسو کې دي د هغې نه د ګوتې د سر امره، یا که ویښته ډېر واړی او واړه کړي هغوی چې دا خو به ښه واړه شي، که د دې نه هم راکم کړي څه حرج هغه نشتي. والله اعلم. ډېر سوالونه پاتې شو، دا به انشاءالله روان نشسته پرېږدو. الله رب العزت چې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.